بچه بازان کم کسان چې د الکانو کار کوي پاکي پاکي خبره تکوم پردې مردی نشتغه دا غي باره کې اسلام سوی دا هغه خلکو ټولو ته سند کې توبه وباسي د الله بندګانو بدترین ګناه ده. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي هغه کس چې د الکانو کار کوي په پښتو کې و د بچه باز وي کله چې دې په قبر کې کیدی وای په قبر دی خودو سره سره د مخ نه دا مس شي یعنی مخ بدل شي او د خنزیر په شان شي. او مجاهد رحم الله فرمایي وای د دنیا د ټول سمندرونو دا ټولي اوبا چې دا په هغه کس راواچي کم کس چې د الکانو کار کوي هغه په ولام بکنا نو وای د دې ګناه دومره نجاست او دومره خطرناک ګناه ده چې دې په د سره پاکې دې نشي د ټول دنیا اوبه دې په واچي. او تاسو ته پته ده سفیان رحمت الله علیه فرمایي وای د خزه سره یو شیطان دی او هغه الک چې ګیره نه راغلی او بلوغ تر رسیدلې یا وړو کې د هغه نه ګیره نه راغلی د سره دیار له شیطانان دي ښا. نو جناب هغه ته ګوري همنا الله اکبر کبیر. او تاسو ته پته ده دی بارک امامان سوئی الله اکبر کبیرہ امام ابو حنیفہ سے امام شافعی سے امام مالک سے امام احمد ابن حنبل سے دا دوی سوئی یو فرمائی وی دا کسان چرته گیر شو بدکاری باندې گیر شو او یا دا کار کوي نو وی سوځوي الله اکبر کبیرہ. بل امام پکې رائے دا وی په خار کې یو غټ بلډینګ ګوري چھوٹ عمارت ګوري دا غینه رو غرزوي بل پکې فرمای دیوال نه لاندې کې او دیوال پر غورځوي بل پکې وای سرونه ته کټ کوي الله اکبر کبیره. نو جناب زمون په معاشره کې څنګه چې وکسب خسته غاړې ساتي دغه شان په خلک فخر کوي ګوره یادو ساتي دا ځان تباہ او برباد کوي. مونږ وای حکومت داسې پلانې داسې وډینګره داسې قسم دې کو زما ګناه ما تخکاری بس صرف په حکومت باندې مونږ اړیو شی وراچو دا خبره څومره مشهوره شوې ده په دې ټیک ټاک د ځوان غوړ چې دغه خلکو ویډیوګانې راچوتې کما او وی چلو په خبره مهرباني زما دا بیان چلوي او دغه ویډیوګانې په د پاسه ټیپ کوي زما دا بیان په چلوي ټول ته اجازه ده کم بچ بازي ویډیوګانې چې دي زما دا بیان په چلوي تاسو کوله اجازه ته تاسو ته نو برای مهرباني دا خبره ختم کی توبه واسه د مرګ اسفت نه لګي کو پدې ګناه کی چرته دنیا نه لاړې نو یاد ساته ګوره یاد ساته ډیر بدترین عمل دی ګوره بدترین عمل د دې نشتا په زناور کې داسې سوق نه کوي څنګه چې د انسانان کې الله اکبر کبیره. نو جناب بچا بازی او ځان د پاره الله دې نه کې لکان ساتل او خرچي پاغي باندې کول او پلانې ډینګره کول د دین په کائنات کې بدترین ګناه نشتا بس نور دې سم نشم ویل. الله دې موږ ټول لا من را کې دینا.